ها بسم الله الرحمن الرحیم. موضوع ده د دو مجهوله معادلو حل لکرامر په طریقه. کرامر یو عالم و، هغه چې کومه طریقه د میټریکسونو کې صحیح ده دو مجهوله معادلو پیدا کړی. موږ تاسو خو دو مجهوله معادلو طریقې یعنی دو مجهوله معادلو حل په څو طریقو باندې موږ تاسو په لاس راوړلی سو. یو څه ده د مساوات طریقه ده، دوهم څه ده دوهم د افنا طریقه ده، دریم څه ده د ګراف طریقه ده صحیح ده. په هغو کې په میټریکسونو کې د کرامر طریقه هم موجوده ده صحیح ده، یعنی د کرامر طریقه. په پوه سره کې پوه نه سره اسماعیل ان شاء الله واضحه سوي به. ها اوس راځو موږ تاسو په دلته مثال لیکلی ده، خو موږ تاسو مخکې د دې نه مثال ولیکو صحیح ده. د دې عمومي شکل لیکو. عمومي شکل ته ښه متوجه اوسئ. ګوره ودرېږه دغه رنګ ورته زه بدل کړم چې تر څو ښه واضحه سي. یو جمع بی یو مساوي سی یو، بیا A2 جمع B2 مساوي کېږي C2. B2 آفرین شاباس. ها اوس راځو دلته X Y X Y دا مې رنګونه دې په خاطر باندې بدل کړل چې تاسو ور باندې پوه شئ صحیح ده. دلته څه ده د اول معادلې د X ضریب A یو ده، د Y ضریب B یو ده، ثابت عدد C یو ده. د اول معادلې دغه دا وګوره زه داسې اول ورته لیکم او دغه ته څه شی لیکم دوهم لیکم ان شاء الله واضحه سو. بیا څه ده د دوهمې معادلې د X ضریب A2 ده، د Y ضریب B2 ده او ثابت C2 ده صحیح ده. اوس خدا خو موږ تاسو ته معلوم سول. خدا سوا دا موږ تاسو څنګه پیدا کوو؟ کرامر طریقه وایي موږ ته. اول وایي تاسو به دیترمینانت پیدا کړئ. دا د دیترمینانت علامه هم ده. د څه شي علامه ده؟ دیترمینانت علامه ده. څه شی به وکړئ صحیح ده؟ A1 B1 بیا به څه شی وکړئ A2 B2. ها دا به دیترمینانت به تاسو پیدا کړئ. پیپوس ولې کنون بل به څه شی تاسو پیدا کړئ نظر X ته دیترمینانت پیدا کول. نظر X ته دیترمینانت پیدا کول یعنی داغه A1 A2 سیدی داغه دا د X په ستون کې واقع دي کنه، دا د X ستون ده کنه، او B1 او B2 سیدا د Y په ستون کې دا فرق. په خو سوالای کنه. ها نو اوس څه شي کوم؟ سکله د X دیترمینانت پیدا کوي د X په ځای باندې به ثابت لیکي. لکه څنګه ثابت څه شي دی C1 C2 صحیح ده. C1 C2 نو دابل به څه شي B1 B2. دا نظر X ته دیترمینانت. نظر Y ته دیترمینانت پیدا کو. نظر Y ته دیترمینانت پیدا کو. دا رنګ ښکاری. نظر Y ته دیترمینانت پیدا کو. نظر Y ته دیترمینانت پیدا کو. Y ته سي دیترمینانت پیدا کړي د Y په ستون باندې بس ثابت ستون لیکي. په پوه سره کنه د X ستون بخپل ولیکي A1 A2 د B په ځای باندې بس C1 C2. دا به دوه مهمه خبرې دي. دا باید تاسو پکې زده وي. ګوره اسماعیل خو متوجه اوسئ. دغه کې سیدي دغه دوه عناصر سي داسې به واضح کو.
داسې ده د اکس ستون ده. صحیح ده؟ دغه عناصر څه دي؟ د وای ستون ده. داسې دي ثابت ستون ده. ستونونه خو مو پیژندل، د اکس ستون، وای ستون، ثابت ستون. واضح څه؟ डिटर्मिनांट से पैदा करे, डिटर्मिनांट नो उमूमी डिटर्मिनांट से पैदा करे दागा सही दा डिटर्मिनांट से पैदा करे د एक्स او د वाई डिटर्मिनांट د एक्स او د वाई ستونونو د میټریکس یو डिटर्मिनांट به تاسو اخلئ. وګوره دا کوم عناصر دي؟ دا د एक्स دي، دا څه شي دي؟ دا د واي دي. صحیح ده؟ نو دا دواړه عناصر چې دي د دغو دواړو ستونونو نه به یو میټریکس جوړوي. ابا دلتا موږ تاسو ورته وایي دلتا ډیټرمینانت وي. دا خو واضحه څه. اوس د ایکس ډیټرمینانت به څنګه پیدا کړي؟ د ایکس ستون څه شی ده؟ ای یو او ای دوه دي که نه؟ نو د ای یو او ای دوه په ځای باندې به ثابت ولیکي. که چېرته د ایکس په ستون باندې ثابت ولیکل سي نو هغه به نظر ایکس ته ډیټرمینانت وي. پې پوه شولئ؟ که چېرته لکه دلته اوس وګوره دا د وای په ستون باندې ثابت وضع سي نو هغې ته د وای نظر وای ته ډیټرمینانت. واضحه شوله خبره؟ مشکل خو نسته که نه؟ ها اوس چې شي وکئ تاسې همدغه ولیکئ. صحیح ده؟ همدغه ولیکئ چې ها دغه کې د ایکس او د وای قیمتونه موږ تاسو پیدا کوو. چې ایکس پیدا کوي دلته وګوره ایکس مساوي کیږي دلتا ایکس پر دلتا. چې وای پیدا کوي دلتا وای پر دلتا. داسې ایکس او وای پیدا کیږي. دا یوه نکته در سره په یو دقیقه کې داسې نوټ کړئ. اوس رضو عددي مثال ته په دغه کې شرط به څه شي وي؟ دلتا به خلاف وي د صفر. دلتا به خلاف وي د صفر. اوس رضو همدغه پورتنی مثال موږ تاسو حل کوو. تاسې تر څو دغه لیکئ. ها ولیکل څه؟ ها عددي مثال ډېر آسان ده. دلته توجه ورته وکړئ. ښه ګوره دا مثال یې راکړی 3x منفي 4y مساوي کېږي د 12 سره. دغه کې موږ تاسو د دغه نه چې د x قیمت څو ده د y قیمت څو ده چې دا مساوات دواړه خواو ته معادلې سره مساوي کړي. نو موږ تاسو د x د y قیمت پیدا کړو. چې x او د y قیمت پیدا کوي مهم شیان څه شی دي؟ دا به اول پیدا کوي. ګوره دلتا به پیدا کوي، دلتا ایکس به پیدا کوي او دلتا وای به پیدا کوي. نو لومړی رضو دلتا پیدا کوو. صحیح ده؟ نو دلتا سے پیدا کوي دلتا مساوي کیږي ګوره داغه د دغه نه به یو هغه جوړو موږ تاسو. صحیح ده؟ یو ستون 3 او 5. صحیح ده؟ ها 3 او 5 3 5. صحیح ده؟ بیا څه شي کوو؟ بیا منفي 4 او لس. دا صحیح ده؟ نو اوس ډیټرمینانت خو چې اخله هغې سره خو انشاءالله بلد یې. اوس دلتا مساوي کېږي. صحیح ده؟ دغه په دغه کې ضرب وو. صحیح ده؟ نو چې شي آفرین. او دغه به په دغه کې ضرب کوو. صحیح ده؟ نو چې شي به سي 3 ضرب د لس منفي 5 ضرب د منفي 4. صحیح ده؟ دلتا مساوي کېږي 3 وارې لس 13 منفي په منفي کې مثبت 5 وارې 4 شل. دلتا مساوي 50 سره 13 او شل به جمع کو 50. ها دلتا هم پیدا کړ. اوس څه شي پیدا کوو؟ دلتا ایکس. آفرین شابه سے دلتا ایکس پیدا کوو. دلتا ایکس سے پیدا کوو. ګوره د ایکس په عناصرو په ځای باندې به صحیح ده ثوابت وضع کوو. یعنی لکه 12 او منفي 4 او لس د وای عناصر به هماغه وي. صحیح ده؟
ها اوس رزو دلتا اکس مساوي کیږي ها دغسې دا په دغه کې ضرب وو صحیح ده نو 12 ضرب دی لس منفي 4 ضرب دی 13 یعنې دغه مې څه شی که دا مې په دغه کې ضرب که واضحه شوه خبره اوس رزو دلتا اکس مساوي کیږي 12 واره لس یو سلو شل منفي په منفي کې مثبت 4 واره 13 یو سلو شل صحیح ده نو دلتا اکس مساوي 240 خط 240 په پوس والا کې په نسو ده ها دلتا اکس مو هم پیدا ک اوس رزو دلتا واي پیدا کو دلتا واي سے پیدا کو دیکس بخپل عناصر 3 او 15 بخپل لیکو دی واي په ځای باندې به 12 او 13 ولیکو دلتا واي مساوي کیږي دغه 13 په 3 کې ضربو نو 3 واره 13 منفي 12 ضرب دی 15 دلتا واي مساوي کیږي 3 واره 3 9 او 9 شابه منفي 12 5 60 شپیته صحیح ده دلتا واي مساوي دي څو سره 13 سره ګوره x مو هم پیدا کړ دلتا x دلتا مو هم پیدا کړ دلتا واي مو پیدا کړ اوس موږ تاسو هدف چې شه ده هدف موږ تاسو x y z پیدا کو نو اوس موږ تاسو د هغې لپاره چې شي کو x مساوي کیږي دلتا x پر چې شي دلتا نو دلتا x قیمت څه ده دلتا x 240 او بخای دا غدا یاره خو دا صحیح ده 240 تقسیم پر څو 50 صحیح ده اوس چې شکو دا صفر د صفر سره اختصاریږي صحیح ده اختصاریږي نو د x قیمت مساوي څه د x قیمت مساوي څه 24 پر 15 دا د x قیمت ها د y اوس وګوره y مساوي کیږي دلتا y پر دلتا مساوي کیږي دغه ته ورته دلرس هلته غلي کېنه شوفونه ها دلتا y څو ده دیرس دلتا y دیرس ده دا وګوره دلتا y قیمت دا نه دیرس ده نو موږ تاسو دیرس پر څو 50 په پوهې سواله کې په نه سواله ها صفر د صفر سره اختصاریږي صحیح ده نو اوس موږ تاسو وای مساوي آفرین وای مساوي کیږي 3 پر 15 ها دغه چې به لګ واضح هول لیکو سی بیا به وایي ان تخکاری نو ډیر کته لیکل سوی نو 3 پر 15 صحیح ده دا چې شي څه دی وای قیمت څه ګورئ ځوانانو موږ هدف چې شو x او y پیدا کولو کنه x او y پیدا کړ x او y قیمت هم پیدا کړ نو دا تاسو ولیکئ دین ورسته به میزان هم وایو میزان دا میزان کوول تاسو دا سوال صحیح ده که غلط صحیح ده میزان به مو وایو بس بیا ان شاء الله دا درس هغه دا درس سره کني زه عکس درته خلم بیا په هغه کله لکه وخت به نه ځای کیږي ها دا نه عکس مې درته واخیسته 3 دا سمې درته صفه صحیح ده ها اوس رزو دا وګوره دا زه صفه کوم دغه چې کې به زه میزان کوم درته ها اسماعیل په پوهېږه خو ګوره چې کوم چې پوه نه سئ پوښتنه کوئ صحیح ده داسې مه وایئ چې ودرېږه دا ویډیو روانه ده دا به خرابه سي ویډیو هدف نه ویډیو خو به جوړوو داسې نه چې تاسو پوه نه یئ او موږ هم دا ویډیوګانې جوړو ویډیوګانې بیا څه کوو دلته اوس وګورئ دلته وګوره ښه موږ تاسو میزان کوئ 3x
منفي 4 وای مساوي دي 12 سره د x او د y قیمتونه د x او د y قیمتونه موږ تاسو دغه معادله کې وضع کوو چې پورته معادلونه هر یو کې وضع کې جواب تاسو ته صحیح درکړي صحیح ده په دې دویمه کې به وضع کوو دا لږ اسانه صحیح چې کوم تاسو ته اسانه وي هغه د مهمه ده دلته اوس وګوره ښه 5x مثبت لس y مساوي 10 ها 15 خپل لیکو د x قیمت څو ده آفرین 40 پر 15 جمع لس خپل لیکو د y قیمت څو ده 3 پر 15 مساوي دي څو سره 10 سره ها دا چې شه اصل کې هدف د موږ تاسو چې شه د میزان غواړو سیدا موږ معلوم کو سیدا صحیح ده که غلط ده سیدغه خوانه څه ده دغه خوانه دغه خوانه که چیرته 10 جواب وروته بس بیا موږ تاسو سوال صحیح ده ها اوس موږ تاسو چې شي کو 15 د 15 سره اختصاریږي کنه څو پاتې کیږي 40 دغه د دې سره اختصاریږي کنه 2 په 3 کې ضربو څو ورسې شپږ ها 40 او شپږ 10 مساوي 10 سره یعنی موږ تاسو سوال چې شه ده